ها دلته یو مسله به ته ذکر کوم د فایدې دپاره او هغه ده کله داسې کېږي چې یو سړی دی کوروالی وکړو او بیا غسل وکړو او د غسل نه بعد دی په ځان پوه شي چې ده نه څه یعنې مني څه قطره دوتې بیا لاړ دا اشکال هم ډېرو مسلمانانو ته راځي چې دی به دلته بیا څه کوي دلته دا خبره یاده کوي چې په ده باندې بیا غسل نشتی بیا بې غسل نشتی چې کله یو سړی دی هغه که د کوروالي په طریقه د هغه مني لاړه او که په بله طریقه او بیا د باندې غسل لازم شو د غسل وکړو او د غسل نه بعد د منۍ څه اثرات ترې لاړو قطره دوه نو په ده باندې غسل نشتی دا د سړي دپاره هم دا مسله د ښځې دپاره هم ده ځکه چې دا مني د ده نه د شهوت په بنیاد نیسي او مخکې ما دا مسله ذکر کړې وه یاد دی تاسو ته که نه چې کله اوس یو سړی بیمار دی او مني ترې لاړه غسل بشتي ویېرېده او مني ترې لاړه غسل بشتي نشتی یا جمع ډیر دی او منی تی لاړه په ده غسل نشتی یا وزن یې اوچت کو او منی تی لاړه نو په ده باندې غسل نشتی نو دلته هم دا منی د شهوت په طور نه ده وتې نو په دې سره غسل بیا نه لازمیږي دا یو اهمه مسله ده